کوتک به په دې درې طریقو سره دننه کړئ او انزال څخه ځان خلاص کړئ. سلام دوستانو، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. په یوې نوې ویډیو کې درته ستاسو چینل کې ښه راغلاست وایم. هیله ده چې چینل سبسکرایب او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان هم ووهئ تر څو زموږ راتلونکي ویډیوګانې په اسانۍ سره وګورئ. مننه. نن دا درته وایم چې په کوروالي کې د زر انزال کېدو مخنیوی څنګه وکړو. نو دا کار درته په درې طریقو سره ښیمه. زر انزال کېدل هغه بد مرض ده چې نن سبا په ځوانانو کې هم پرې اخته شوي دي او ځان ترې نشي خلاصولی. نو څنګه له دې ځان وژغورو؟ لومړۍ طریقه، کله چې کوروالی کوئ او پوه شوئ چې انزال ته رسئ، نو ذکر مو د مېرمن د شرمګاه څخه وباسئ او آهسته مو د ذکر څار ته د ګوتو په واسطه فشار ورکړئ او چې لږ درد احساس وکړئ، ځکه دا درد ستاسې د انزال کېدل ډېروالی راولي او دا کار باید هر کوروالي کې وکړئ. نو له دې سره به مو زر انزال کېدل ختم شي. دوهمه طریقه، کله چې کوروالی کوئ نو زیات د سیکس په اړه فکر مه کوئ، البته د انزال په وخت کې، او د نورو مشکلاتو په هکله فکر وکړئ تر څو مو د سیکس موده زیاته شي او مېرمن مو انزال ته ورسي. درېیمه طریقه، کله چې انزال ته نږدې شوئ نو د لڅو څخه ښکته حساب شروع کړئ تر څو مو ذهن مصروف شي او انزال مو په ځنډ سره ترسره شي. دا کار هم که عادت کړئ نو انزال موده مو زیاتېږي او بیا به همیشه په زیات وخت کې سیکس ترسره کوئ. مننه دوستانو چې ویډیو مو تر آخره وکتله. نو هیله ده چې لایک او شیر یې کړئ او چینل هم سبسکرایب او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان هم ووهئ تر څو زموږ راتلونکي ویډیوګانې په اسانۍ سره وګورئ. مننه.